ته نام خدا د پښتنو په منځ کې دغه ځواني ته وګوره، دغه نری ملا ته وګوره، دا غټې غټې مټې وګوره، دغه ښایسته اخلاق وګوره، دا جرأت وګوره، دا مورال وګوره. داسې ځوان تر ولا چېرته پیدا کېږي. موږ فخر کوو چې تاسو حداقل زموږ د هېواد هستئ، بیا زموږ د قام هستئ، د افغان او د پښتون ولس هستئ، او واقعا در باندې افتخار کوم. خو یو شی زه دغه خپلو وطنوالو نه لږ زره خفه یم، زما په شمول زو نور خلک تشویقوو، نور خلکو ته هغه کوو، حمایه کوو، خو زموږ او تاسې ملي تجاران، زموږ او تاسې بعضې هغه شخصیتونه چې واقعا سړي ورنه ګیله کېږي، هغه خلقې ارامه دي. نو خدای دې موږ ټول ته هدایت وکړي چې تاسو قدر د زړه نه وکړو او د زړه نه دا حمایه کوي. انشاءالله حمایه کوي. دا هر سور قلب چې زه وینم د تاسو په لایف کې در باندې افتخار کوم. بالکل بالکل فولاد ورور مونږ خو نه خیر مونږ د نه سپانسر مونږ خو ذاتي کېدای شي همدا اخره لوبه یا به نه یې مخته به ځو د سپانسر چیرې پیدا سو لاړ به شي که نه زما به وروستۍ لوبه وي. دغه نور ځوانان دغه 10 کسه چې لوبېږي ډېر نه دي افغانستان کې، 15 یا 40 میلیونه کې 10 کسه هسې خو ډېر دي نامخدا چې کوي که نه. ولې دغه اوس چې په ملي او بین المللي سطحه کې ټول به 15 کسې دغه تکړه او لوی تجاران چې دي لکه دغه میرویس عزیزي، لکه دغه هلک خوجای صاحب، دغسې د 2-3 نور لوی تجاران چې د دغو باندې سرمایه ګزاري وکړي. فولاد ورور زه درته وعده در کوم افغانان ډېر جنګي خلک دي، موږ په جنګ کې پیدا په جنګ کې غټ سوي استعداد لرو، خو چې په موږ کار وشي که نه. اوس یو ځوان 10 ساعته کار کوي، ته د هغه سپانسر که هغه د کار نه کوي، هغه د 10 ساعتو انرژي د راشي په کلب کې د مصرف وکړي، یعنې دلته د کار وکړي. قسم چې د یو سی کمربند لکه د عادلخانیانو غوندې د فایټرانو وانخیسته، خدای زه درته خپل هغه ګیره چپه کړم. ولې نسته موږ بیچارهګان کار کوو، د غریبي پسې ورک یو، هغه ټوله انرژي په کنسټرکشن ورته زموږ ډېري والکان کنسټرکشن دي که نه. د موږ تاسې په کابل کې ورته روزمزدوري ویلی روماني کارونه کې دا سړی ضبط کوي. هغه چې ته 10 ساعته وکړې کلب ته د هېڅ شیمنې ولا که د سروزان مینځلو حوصله نه لري، ته به څه راځې بیا به ته د وطن په نوم په یو ټیک سازمان کې لوبه. زه دغه خواهش کوم چې دومره لاس ونیسئ، سرمایه ګزاري پرې وکړئ، سپانسر یې کړئ، تاسو هم دومره مصرف هم پرې نه کړئ. ولې د تاسو هغه په خدای به تاسو وبخښي، تاسو هغه صدقې جاریه ورته وایي چې په سل فسق و فساد کې پیسې مصرفوي، راسئ او نیکه لاره کې مصرف کړئ. قسم په خدای د افغانستان لپاره غټ دغه هلکان ډېر تکړه دي ماشاءالله افغانان.